السلام علیکم زمارونو زما خويندو زه ناصر علي نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمونږ نننی موضوع زمونږ نننی ټاپک چې دی انا ضد په موږ پښتنو کې چې ډیر زیات انا او ضدونه دي. ډیر زیات انا او ضد د انسان صلاحیت او قابلیت ختمي. دا یو خبره یاد وساتئ. د ډیر زیات انا ضد د وجې کله هم چې ستا خواوشه هلک مطلب سارور خور یا دوست تاله سم مشوره درکې نو ته هغه داسې ګڼې چې لکه هغه ستا بېعزتي کوي خو داسې وي نه نو تاله غصه درشي او هغه مشوره خپل بېعزتي برداشت کې خو په حقیقت کې داسې نه وي او د دې د وجې ته ځان ته د بهترې ټولې لارې بندې کړي. د دې اسان حل دا دی چې کله هم تاله څوک مشوره درکړي نو ټولو نه اول د ځان نه یو تپوس وکړه چې د دې انسان د مشوره کې څه وزن شته او که نه. دویمه خبره د ځان نه دویم سوال دا وکړه چې آیا دا انسان د ستا هیرخوا دی او که نه. که ستا جواب هوي چې یو د انسان زما هیرخوا دی او د مشوره کې د رایې کې چې نو څه وزن شته نو خپل ضد او انا یو سایډ تکه او هغه انسان هغه مشوره غور سره وره او سوچ وکړه چې ته ځان څنګه بهترې طرف ته بوتلی شي. دې حساب سره به ته یو کامیاب انسان جوړ شي او د زندګۍ مسلې به درته اسانه شي. دا یو خبر یاد ساتئ چې کوم ورځ تاسو خپل ضد انا له شکست ور او تاسو د خپل ضد او انا ونه منله نو هغه ورځ به د ستاسو د روح د لپاره یو بهترین ورځ. امید دی چې دا ویډیو به د ستاسو خوښه شوي وي. کو تاسو کې هم چرته انا پرستی وي او غواړئ چې زندګۍ کې مو سکون راشي نو ما سره رابطه وکړئ. شاید مې بي زمو سره کار راشم. د الله په امان.